شیخ صاحب لکه تاسو ویل زنانه په خپل ډول سنگار کې مثال هغه نیل پولیش دا نه لګي اوس خبره هم دې ته چې زنانه ودیږي هغه وایي چې ما دپاره هغه سختګي ویږ ورته وایي ویښته ولګوئ ماته او مثال ماته داسې یو ترتیب جوړ کړئ چې سړو سره یا مشابهت د کفارو سره په میک اپ کې او په ډول او سنگار کې شریعت د زنانه د کوم شیونه منع کړي چې لکه دا کار ستا لپاره جایز نه دا به نه کوي چې زنانه په واده کې ونه کړي خلک خوشحالول لپاره الله خفه کول پکار دی شیخ شیخ صاحب دا تپوس خلاصه دا چې کم ډول د زنانه لپاره جایز دی او کم نه دی په دې باندې خو قرآن کې آیات شته دی او په حدیثو کې ډېر حدیث دي زنانو ته حکم دی چې خاوندانو ته به ډول کوي دا زنانه به موږ دوه تقسیم وکړو یو به هغه تقسیم والو چې هغه جنکۍ دي او پیغلې دي غیر شادي شوي دي هغوی دي د ډول او سنگار نه چې څومره وس کېږي ځان دې ساتي چې څومره ساده وګرځېږي او چې څومره بې ډوله وګرځېږي نو د هغوی دپاره به په دې کې خیر ولې دا کورونه دي په دې کې تره زامن راځي ماما زامن راځي نو یو زنانه د پیغله د زمونږ خور د جینۍ ده یا زمونږ لور ده او واده شوی نه ده د هغې ډېرو ډولونو ته هېڅ ضرورت نشته یا داسې لباس چې هغه لباس کچه لباس دی کمزوری لباس دی هغې نه دې ځان ساتي پاتې شوه هغه زنانه چې هغه شادي شوده ده او خاوند لري نو هغې ته د شریعت حکم دا دی چې دا به ډول هم کوي سنگار به هم کوي خو څومره به کوي شریعتو ته ښودلي دي اول زنانه چې دی ډول سنگار کوي شریعتو ته ویلي دي چې دا به دا د وروځو ویښته دا به نه نري کوي او نه به اوباسي رسول الله علیه الصلاة والسلام په حدیث د عبدالله ابن مسعود کې په داسې زنانو باندې لعنت فرمایلی دی لعن رسول الله یا لعن الله د الله لعنت د رسول الله علیه السلام لعنت په هغه زنانو باندې چې هغه د وروځو ویښته اوباسي اوس د امت که زه په دې فیصدۍ کې خطا نه شم نو تقریبا 80% زنانه په دې ګناه کې مبتلا دي او دا کومه ګناه ده شیخ صاحب دا کبیره ګناه ده ځکه د کبیرې ګناه حد دا دی چې لعنت پکې راشي کبیره ګناه هغه چې په هغې باندې لعنت راشي نو په دې لویه ګناه کې او د کبیرې ګناه علاج دا دی دې دپاره به بنده مستقله توبه وباسي الله ته به سوال زاری کوي چې الله بیا به دا ګناه نه کوم دا ګناه په مانځه په روژه په عمره نه معاف کېږي دې دپاره به بنده مستقله توبه وباسي او دا به پرېږدي نو زه د خپلو خویندو میندو نونو ته دا وایم چې څوک دا ویښته وباسي که په هره طریقې که په بلیټ باندې که په تار باندې که په دوایانو باندې که په هغه نوسي باندې چې په هر څه خو چې دا ویښتې وویستل او دا وروځې نری کړلې او دلته یو تار پرېغوسته دا وباسي نو دا زنانه ګناهګاره ده په دې لعنت کېږي ګوره د دې ژوند به څومره عمر به 100 کاله د دې نه خو نه زیاتېږي 100 کاله پس د دې مرګ دی خبر له به ځي د دې نه به تپوس کېږي چې دا ګناه دې ولې کړې ده نو ولې یو زنانه د یو څو ورځو ژوند دپاره خپل الله خفه کوي او پیغمبر علیه السلام خفه کوي د دې نه دې ځان وساتي دویم چې زنانه باندې پابندي ده په هغې کې هغه دا دی په دې ډول کې چې زنانه به د ویښتو پورې ویښته نه تړي هغې ته واصله وایي لکه تاسو چې د ویګ تپوس وکړو چې اوس زنانه دي او داسې قسم ویښته راغلي دي چې هغه ولګوي بلکل یې پته نه لګي ویګ لګول د ویښتو د هغه زنانه دپاره جایز دي چې کومه زنانه بلکل په سر باندې ګنجۍ ده او په سر باندې یو ویښته هم د هغې نشته دی په کار دا ده چې هغې ته هغه کرلو ته څه وایي ترانسپلانټ دغه وکړي دا هم یو ښه طریقه ده خو چې دا هغه زنانه چې شادي شوده ده خاوند شته دی او د سر ویښتې مکمل ختم شوي دي ګنجۍ شوې ده په سر باندې ویښته نه لري نو دا دې وکړي دا د هغې دپاره ښه طریقه ده یو قدرتي کار دی هغه به وله وکړي او که بیا خامخا خاوند هغې باندې وس نه رسېد هغه ګرانو او خاوند ته د ډول مطالبه کوله نو یو ګنجۍ زنانه زما د خبرې نه به څوک غلط مطلب نه علي ګنجۍ زنانه ویګ لګولی شي د خاوند دپاره صرف د دې دپاره اوس مصیبت دا دی چې د زنانو ویښته شته دی خو تور کلر دی مثال دا ویګ راوړي په براون کلر کې یا په ګولډن کلر کې یا په بل کې او دا ودونو کې په دې ډول کې خاوند ته نه کوي زمونږ د زنانو شیخ صاحب آفت او مصیبت دا دی چې زمونږ زنانه موږ سره کورونو کې ناستي نو هغه کپړو کې ګرځي چې کومې د تنور کپړې سوي هغه سورۍ کپړو کې کور کې ګرځي د کار په کپړو کې مختلف اوبه نه اچوي خو چې اواز وشو چې پلانکي ځای کې فنکشن دی واده دی پلانکي پروګرام دی نو بیا به خښته راغستې پوندو ته به یې نیولې څه کې واده لازم که زمونږ زنانه په کورونو کې خاوندانو ته هغه ډول کولی کوم چې شادي حال کې کوي او کوم چې پردو پروګرامونو کې کوي نو کورونو کې به جګړې اختلافات نه وي او نه به سړي په بازارونو کې پردو زنانو پسې ګرځېدلې او نه به د یونیورسټیو کالجونو مخو ته هلکان ودرېدلې نقصان دا دی چې خپله زنانه په کور کې خیره نه خیچنه ده هغه ډول سنګار نه کوي
د زنانه ښکلې جوړه هغه چې کومه ګران اغستې ده په 20,000 او په 50,000 قیمتي جوړه دا خاوند ته نه اغوندي دا زی په شادي حال کې یا په واده کې پردو خلکو ته اغوندي نو دغه نبیا د سړو د زنانو نه زړه موړ شي نفرت پیدا شي چې دا خو کور کې بلا ناسته ده ویختې را به برکړي دي په سر کې بم الوتلې ده دا ویختې خواره واره دي خو ډول او که سنگار او کنه دا خاوند بدیم د نه خوشاله شي او شرعي امر هم دی تا ته او چې خاوند ته نه خوشاله او ته جنتی زنانه او چې خاوند نه ناراض او د زنانه جهنم ته ځي نو زنانه به وصل نه کوي د دینه من راغلی ده دی پورې ویخته تړل په دې کې هغه پيوم دی موږ ته پيو وایو د سی وګدو شیزونه دی ویختو پورې به زنانه تړل او بیا مخ ته زوړند د مشکونو د دینه اوس خو موږ نه وینو مخ کې چې واړو د عمل دلیو پيو به وته ویلي دې ته ضرورت نشته که زنانه خپل ویخته تړي د پونیان نشته دی ربړونه نشته تارونه نشته دی په دې باندې کولې شي نو د دې واسلې نه من راغلی ده بل دریم چې زنانه من شوی ده شیخ صاحب هغه د خال نه من شوی ده خال بنه لګي خال به مخ کې دی ته ویلي وسم هغه په دې طریقه باندې دی چې د ستن راوالي او پاغه کې د ځې سرمنه چې د سوري کې او به پکې شین رنگ واچي شین د پانی رنگ د انګريزي کې ته ټیټو وي ټیټو چې اوس د انګريزان کې یا په دې لاس یا په دې دغه اوس خو انګريزانو باندې یادو زمونږ د عام خلکو دا شروع کړي مونږ وینو امخ کې ورځو کې والک مال راغې هغه بهر تلو ترکیه ته لاس راته خو د دې باندې دا جوړ کړو نو اوس دا غي د پاره غریب لګي دی په هسپتال کې هغه سرجری کوي او علاج کوي چې دا ختم شي په سختۍ ختمي وای دا خو کبیره ګناه ده ماته ویل خبر شوم نو دا ګناه ده د زنانو د پاره خال لګول ک په زنه باندې موږ به د چا نمونه نالو بازي قومونو خال رواج دلتم ډیر لګي نو دا باندې کوي شین خالی ک تور خالی په دې کې دا کم چې عام خالونه دي د وقتی تور پلاستیکی شان دي دینه د زنانه زانو ساتي ځکه چې خال منه شوی دی د دینه د زانو ساتي ځکه فلا یغیرن خلق الله د الله پیدایش بدلولو کې دا راځي څلورم چې زنانه شیخ صاحب منه شوی ده هغه د نمس هغه توي نامسات د غاخونه چې دی دا به کولاوي نه اوس دا ډول چې دا تقسیم دی د غاخونو د بازو زنانو کولاو غاخونه خوخي نو شریعت ته ویلي دي تنگ غاخونه بنه کولاوي بعضی زنانه چې د کولاو دي راتنګي دي دوانو نه منی ده تر سو پورې په غاخونو کې ګوت نه وي چې غاخ نه او ته درد یا تکلیف نه یا په خوراک کې مسله نه نو بس د اغین علاوه کده ډول د پاره په غاخونو کې ګوت واله صفائی بم کوي برش بم لګي ټوب بم لګي مسواک بم لګي صفائی نه شریعت نه منع کوي خودم راځي چې بده کې با علاجونه یا سرجری یا ډاکټرانو ته ونیزي د دې نه شریعت منع کړی ده دا ډولونه دي د زنانو د پاره باقی رانجه لګولې شي تیل لګولې شي شادي شوده زنانه ده کلی کپڑے دی غوندي خسته کپڑے دی غوندي خاوند ته دی وي دوانه خزه او خاوند بازار ته لاړ شي یوازې دی نزي خزه او خاوند په شریک لاړ شي خپ فرمایش دی جوړوالي امدغه جوړه دی بیګاله خاوند ته غوندي کنه شریعت خو نه د معنی کړي او صفائی دی کوي لاسونه دیم صفا ساتي خپې دیم صفا ساتي دا ډولونه دي دا سلور چې مونږ بیان کړ چې خال لګول دي وروزي نری کول دي دلته به خبره شیخ صاحب بل د باز زنانو دلته بریت راشي یا په ګیره باندې ویخته راشي د زنانه د پاره د وروزو د ویختو لري کولو نه علاوه نور چې په بدن کې کم ځای کې ویخته راتل لري کول جایز دي کبریتو باندې رااله ک پتارې لري کوي ک په دوايانو کیمیکل په بلیډ ګیره راغلی ده یا په مټو باندې دي یا په خپو باندې دي یا په دیزه باندې دي چې په هر ځای ویخته دي دا ډول دی د لري کول شي د زنانو د پاره جایز دي شریعت د دینه منې کړی دي او دویم دلته باز زنانه د غلګي د وروزو کې چې هغه ته بس ایلاینر او ایلاشي دغه ایلاینر دغه سخته کې دغه لګي او د سه مصنوعي شزونه دي چې وروزي هغه نه بمزان ساتي هغه کوم ګناه ده او دغه شانتي د سترګو کې د ډول د پاره سکانی مانی لګي کنه هغه نه د مزانو ساتي او نور رانجه لګول او نور چې څومره ډولونه دي الله او رسولم دغه میک اپ د کوي سرخیاني پودري څومره رنگونه چې بزان لګولې شي د ځان نه دی دیوال جوړ کی ټول چونی دي ځان لور کی او چې شریعت د سنه باندې کړی دا غي نه دي ځانو ساتي Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast.